السلام علیکم. ګرانو دوستانو، تاسو ته پته ده چې ډیر ملګري د فیسبوک آی ډي د موبایل په نمبر باندې جوړه کی، خو بیا لږ وخت بعد چې کم دی دغه د فیسبوک آی ډي دغه خراب شي او کار نه کوي. نو د دې نه علاوه فیسبوک چې کومه ده دا په جیمیل آی ډي باندې هم جوړیږي، او چې کوم فیسبوک آی ډي په جیمیل آی ډي جوړه شي نو هغه فیسبوک بیا زر نه بندیږي. نن به زه تاسو ته د فیسبوک آی ډي په جیمیل باندې د جوړولو مکمله طریقه ښیم. تاسو به زما سره یې تر اخره پورې او چې تر کومه پورې تاسو چل زده کړی نه وي تاسو ویډیو بار بار کتلی شئ. دوستانو، په جیمیل باندې خپل فیسبوک آی ډي جوړولو یو غټه فایده دا لري چې تاسو په آی ډي کې څه مسله راشي یا پاسورډ تبدیل کول وغواړئ نو هغه بیا تاسو په اسانه باندې کولی شئ، او تاسو د جیمیل آی ډي چې کومه ده د هغې په ذریعه باندې خپل فیسبوک سیټینګ او دوباره چې کومه ریکوري ده هغه بیا تاسو کولی شئ. نو راځو مونږ د ټولو نه اوله د فیسبوک طرف له تاسو ته پته ده چې د دې ویډیو نه مخکې ما یو بله ویډیو جوړه کړې ده چې په هغې کې به تاسو ته د جیمیل آی ډي جوړېدو طریقه ټوله معلومه شوې وي. نو که تاسو جیمیل آی ډي جوړه کړې وي نو د ټولو نه اول تاسو په خپل موبایل کې جیمیل آی ډي چې کومه ده هغه ساین ان کړئ، او بیا چې کوم دی مونږ به راځو چې په جیمیل باندې مونږ خپل فیسبوک آی ډي څنګه کولاولی شو. نو چې په کومه ویډیو کې ما تاسو ته د جیمیل جوړولو طریقه ښودلې ده نو د هغې لینک زه تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې ورکوم. که کومو ملګرو هغه ویډیو نه وي کتلی چې جیمیل آی ډي به څنګه جوړو نو هغه به تاسو لاندې په ډسکرپشن کې په لینک کې کتلی شئ. لینک باندې تاسو کلیک وکړئ او مکه ویډیو به تاسو ته پلی شي، نو تاسو به جیمیل آی ډي جوړول زده کړئ. دوستانو، چې چا جیمیل آی ډي جوړه کړې وي او ساین ان کړې وي نو د ټولو نه اول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته، او چې پلی سټور ته کله تاسو لاړئ نو په دې کې به تاسو ولیکئ فیسبوک چې تاسو سرچ کو نو دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ. ما الریډي انسټال کړی دی نو دلته ځکه اپډیټ اپشن راځي. نو بیا فیسبوک چې تاسو انسټال شو تاسو به راشئ خپل سکرین ته. په سکرین کې د فیسبوک آیکن چې کوم دی دغه به تاسو کولاو کړئ. چې کله فیسبوک کولاو شي نو دغلته لاندې لیکلی دی کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، دا به کلیک کړئ. د دې نه بعد به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. اوس دلته تاسو چې کوم دی خپل نوم به ورکړئ. د نوم لکه دوه حصې وي، یو اولنی نوم او دویم اخرنی حصه. زه نوم ورکوم مثال بالا ګله. دا ما فیسبوک آی ډي ته خپل نوم ورکړ، نیکسټ مې کړ. بیا هغې نه بعد به دلته تاسو خپل تاریخ پیدایش ولیکئ. ما دریمه میاشت یعنی مارچ مې سلیکټ کړه او 40 تاریخ. دغه شان راځو کال ته. نو کال ما پکې 1998 کړو، او بیا چې کوم دی د هغې نه بعد به تاسو نیکسټ بټن کلیک کړئ. اوس تاسو نه تپوس کوي چې نارینه یې که زنانه یې، او که تاسو لیکل نه غواړئ نو مونږ نارینه یو، میل به مونږ اول سلیکټ کړو. فیمیل چې کوم دی هغه زنانهو دپاره دی، او کسټم چې کوم دی که تاسو دا نه لیکل غواړئ بیا د دې نه بعد چې کوم دی تاسو نیکسټ وکړئ نو تاسو ته به د موبایل نمبر چې کوم موبایل نمبر تاسو خپل نمبر یې هغه نمبر به تاسو دلته ورکئ چې په هغې باندې تاسو ته میسیج راشي. دلته چې کوم ایمیل دی ما د اول نه تیار جوړ کړی دی د فیسبوک آی ډي جوړولو دپاره. د هسې یو مثال په طور باندې ما جوړ کړی دی بالاګل 883@gmail.com.
نو دغه ایمیل به تاسو ورکئ چې کم تاسو جوړ کړی دی د فیسبوک دپاره. بیا به په دې پسې تاسو نیکسټ بټن کلیک کړئ. نیکسټ بټن تاسو وواله. د هغې نه بعد چې کوم دی تاسو نه پاسورډ غواړي، داسې پاسورډ تاسو هغې ته ولګوئ چې هغه بیا تاسو ته یاد وي او یا په لیکلو کې اسان وي. په پاسورډ کې تاسو کوشش کوئ چې یو لفظ چې کوم دی هغه ABC هغه غټ ولیکئ، څه پکې واړه وي او څه پکې انسې هم وي. نو دغه پاسورډ بیا په سټرانګ پاسورډ کې شمارېږي او ستاسو پاسورډ به بیا په اسانه نه هیک کېږي. نو ما دې ته پاکستان 66655 پاسورډ ورکړو او نیکسټ مې کړو. د دې نه بعد چې کوم د دې نه بعد به تاسو ساین اپ بټن کلیک کړئ. دلته تاسو نه بیا ایمیل ایډرس غواړي. دوستانو دا ایمیل ایډرس کې لږه غلطي وه، نو ځکه دا مخکې لا نړو. اوس صحیح شو انشاءالله، اوس به کار وکړي. نو چې دا تاسو نیکسټ کړ، تاسو فیسبوک اکاونټ چې کوم دی هغه اوس جوړېدو والا دی او د نیټ سلووالي په وجه باندې ویډیو ټایم ډېر اخلي، خو کوشش کوو چې زه تاسو پوره پوهه کړم. بیا چې کوم دی پاسورډ تاسو سیو کول غواړئ، زه نه غواړم، نو ناټ ناو باندې به کلیک وکړم. بیا تاسو نه دغه پاسورډ او دغه تاسو ته درکوي، د دې نه سکرین شاټ واخلئ، دا ځان سره ولیکئ په کاغذ باندې. په دې باندې به د ایمیل چې کوم دی او پاسورډ په دې باندې به تاسو بیا فیسبوک کولاولی شئ. دا ځان سره محفوظ وساتئ او بیا چې کوم دی تاسو ته وایي چې دا ایمیل کوم دی دا تاسو کنفرم کړئ. نو دلته تاسو دا خبره یاد ساتئ چې کوم جیمیل باندې تاسو آی ډي جوړوئ هغه به آلریډي تاسو کولاو کړي وي. ما همدغه آی ډي کولاو کړې ده په جیمیل کې، هغه ما نه کنفرمیشن کوډ غواړي. نو هغلته هغه جیمیل ته دوی خپل کوډ لیږلی دی، هغه کوډ به موږ د هغه ځای نه راواخلو. دغه جیمیل ما کولاو کړو. دلته به دغه راغلی وي ایمیل، دا خو بل اکاونټ دی، دغه بالاګل اکاونټ ته به راغلی وي. دا وګورئ تاسو فیسبوک والا دغه یو ایمیل راغلی دی، دې ته یې زمونږ کوډ را لیږلی دی. نو دې ځای نه تاسو ډایرکټ کنفرم یور اکاونټ هم کولی شئ. نو ستاسو ایمیل چې کوم دی هغه به کنفرم شي او کوډ هم ورکولی شئ. دا ما کلیک نو زمونږ فیسبوک آی ډي جوړه شوه او زمونږ ایمیل چې کوم دی هغه کنفرم شو. اوس تاسو نه غواړي چې تاسو ځان سره خلک فرینډ کړئ، نو کوشش وکړئ چې یو څو فرینډ ځان سره په فیسبوک کې جوړ کړئ. دلته کې مونږ څه فرینډ جوړول غواړو، نو دا به مونږ په سرچ کې ورکو. زه دلته یو ملګري نوم لیکم او سرچ کوم. نو مثال ما دغسې یو ملګري ته ریکویسټ ولیږه، زه یو بل ملګري ته ریکویسټ لیږل غواړم چې کوم د فیسبوک ریکوایرمنټ دي چې د هغې مطابق زما یو څو فرینډ برابر شي. بل څوک ګورم چې څوک پیژندګلو کس وي، دا یو مې که دته مې ریکویسټ سینډ کړ او دغه شان دغه فرینډ غواړي نور چې کوم زما فرینډ دي هغه سرچ کوم.
چې کله تاسو فرند پوره کړل نو دلته به تاسو ته پروفایل تصویر راشي. دلته لاشئ چوز ټو ګیلري. دغلته ما یو تصویر سلیکټ کو، دا به زما پروفایل تصویر او ډن کلیک کړئ. لاندې راشئ سیو بټن ووهئ او د دې نه بعد چې کوم دی تاسو به دغه پروفایل تصویر فیسبوک ته اپلوډ کړلی شي. بیا هم تاسو نه هغه خپل فرند غواړي چې تاسو تقریبا 15 کسان نور هم ځان سره ایډ کړئ. نو دې کې زه یو 4-15 کسان هغه نور هم ایډ کول غواړم چې زمونږ فیسبوک آی ډي مخکې لاړ شي. نو دې کې 2 او دا 3 او 3 دا به 4 شي او یو ملګری بل غواړي 15 چې برابر شي نو بیا به زمونږ آی ډي مخکې لاړه شي. نو دا به مونږ دغه ملګری سلیکټ کو، دې ته به هم ریکویسټ لاړ شي. 15 برابر شول. نو دا تاسو ته د کوم کانټیکټ نمبر دی که هغې ته تاسو انویټیشن لیږل غواړئ نو د دې ځای نه انویټ کولی شئ. یو دا چې کوم دی دا ما سکیپ کړل. اوس دی وایي چې یاره ستا د خوښې ټاپک چې کوم دی هغه کوم سیزونه دي. دې کې زه یو څو سیزونه خوښوم، ریسلینګ، والیبال شو او گیم کې چې کوم دی ویکل ګاډي شو، سوینګ شو، ډیجیټل آرټ شو، آرکیټیکچر، فوټوګرافي او کوم سیزونه چې تاسو خوښ وي نو هغه فیلډ تاسو دلته سلیکټ کولی شئ. دغسې بزنس، فاینانس، اکنامکس وغیره مختلف سیزونه هغه ما لایک کړل. او مخکې بره چې تاسو وګورئ نو سکیپ بټن ده، دا تاسو ګروپونه نه تاسو ته وایي ما پرېښودله. اوس چې کوم دی ستاسو آی ډي به دغه شان ښکاري. نو دوستانو تاسو فیسبوک آی ډي تیاره شوه، تاسو پوسټ کول غواړئ، ملګرو سره شریکول غواړئ نو د دې ځای نه تاسو کولی شئ د فیسبوک چې کومه باقي نور سیټینګونه دي د هغې نور کوم ټیکنیک دي د وخت سره به دغه ټول سیزونه تاسو ته ښیم. دا د دې سیټینګ بټن ده، دې کې لاندې تاسو ته لاګ آوټ فیسبوک بندولی شئ. دا ټول سیزونه به انشاءالله زه تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې ښیم. زموږ سره اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم.